سلامونه او احترامات ملګرو په یو ډیر ښایسته چاپیریال کې ناسمه دا په دوه حوالو ښایسته دی. یو خو دا چې د روژې ډیره مبارکه میاشت ده او ډیره ښایسته خوږه تازه او آزاده هوا را روانه ده او موږ یې په خلاص مټ باندې ګوګل ته کوزو. دویمه دغه غونډه دا چاپیریال په دې ښایسته دی چې زما په چاپیرچل کې ډیر منورین مدبرین مبهرین ناست دي، ډیر درانه زاګه فکرونه ناست دي او مونږه آف د ریکارډ بلها علمي تبادلې وکړې. خو ما وی ولې نه چې دا د شعر د ادب پوهان دي نو یو ناڅاپي هم مونږ په ریکارډ باندې راولو تر څو چې مونږه کشر کول ته ځوانانو ته ساهو او درون شعر ورسو ادب ورسو. مولانا روح الامین روحانی صاحب با د نننۍ ناڅاپي صدارت کوي. سید یاسر علی شاه باچا بلکې ډاکټر سید یاسر علی شاه باچا با زمونږه اعزازي میلمه وي او صدیق جان به زمونږه دویم اعزازي میلمه وي. زه به په دې ناڅاپي کې یوازینی شاعر یم او دوی به راسره خپل شعرونه شریکوي. باچاجي او روحاني صاحب د روایتو تر مخه اول به خپل یو دوه شعرونه ووایم او بیا به تاسو اورم. شعر د روحاني صاحب چې تا هر څومره کتوري او نیزې ساتلی دي تا هر څومره کتوري او نیزې ساتلی دي ما بیا هم د ظلمو جذبې تودې ساتلی دي او دې خلکو که په زړونو کې تیرې ساتلی دي خو ما ورته رڼا رڼا ډیوې ساتلی دي. او یو دوه شعرونه نور دی باچاجي چې زه یم د ښکلا مین ځکه خو په تا مین، زه یم د ښکلا مین ځکه خو په تا مین او زه په دې ملا مین دا ملا په ما مین، زه په دې ملا مین دا ملا په ما مین او لب در کوم لیمه راکا خوښ په دې سودا مین. ډېره زیاته مننه کومه او هم د دغې سره صدیق جانه ته که کوم شعر وې یا خپل یا د بل چا درته یادي را شریکې که. افسر جان زما ورته څه ووایم خو وایي په اسمان د ګڼو ستورو شمار کول دي. آها په اسمان د ګڼو ستورو شمار کول دي. شمار کول دي. شعر هم هسې نه جوړېږي دماغ غواړي. شعر خو مې دماغو کې دا وخت نه راځي خو تا ته به زه یو شعر ډالۍ کوم چې ستا د خوږوالي راز په څه کې دی تا څه څښلي دي. ستا د خوږوالي راز په څه کې دی تا څه څښلي دي. اب زمزم اب حیات او که دا نورې اوبه. واه 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 صدیق جانه ډېره مینه او احترام ډېره مینه او احترام. قدرمنو صابر صاحب وایي چې دا چې په کلي کې نفرت خوروي دا چې په کلي کې نفرت خوروي دا خلک کلي ته بلا راولي او موږ چې ډیوه د محبت بله کو وخت مهربانه شي هوا راولي. نو باچاجي او زموږ د ډیوه بله ده خو روحاني صاحب د هوا په شکل کې راغی او باچاجي رانه راکاږو او خدای دې وکړي چې باچاجي زموږ باچا پاتې شي. ډېر قدرمن ډاکټر یاسر علی شاه باچا ته بلنه ورکوم. ډېره زیاته مننه کوم افسر جان. یو خو ماحول هم ډېر ښکلی ماحول دی او بیا چې د ادب ستوري د ادب مینان او بیا ستا غوندې انسان هغه موجود وي نو موسم نور هم ښکلی شي. خوشحاله اوسې باچا. زه به د متفرقاتو یعنې د څو غزلو نه څو شعر وایم. واه خوند به وکړي. دا چې لومبی دا یو قطعه ده چې ارشاد ستا مخ ته که کتل چېرته ګناه وي. آها ستا مخ ته که کتل چېرته ګناه وي چېرته ګناه وي دا ګناه به په بار بار زمانه کېږي. ستا مخ ته که کتل چېرته ګناه وي واه دا ګناه به په بار بار زمانه کېږي. ته دې ناست یې زه دې بل خوا ته نظر کړم په قسم که چېرته دا زمانه کېږي. واه 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 ډېره له ډېره له. او د بل غزل څو شعر دي چې ارشاد دا به څنګه کمې ده آها ته چې دومره تلې راتلې دا به څنګه کمې ده ته چې دومره تلې راتلې مینه خود به زیاتې ده ته چې دومره ته چې دومره تلې راتلې آها دا به څنګه کمې ده آها ته چې دومره تلې راتلې مینه خود به زیاتې ده ته چې دومره تلې راتلې او و توبه اوږده ناصحه څومره ته چې نه راتلې آها و توبه اوږده ناصحه څومره ته چې نه راتلې څومره ته چې نه راتلې یادېده به ماتې ده آها ته چې دومره تلې راتلې او د ازغي په منځ کې پروت ګل راته وکته موسکی شو. د ازغي په منځ کې پروت ګل راته وکته موسکی شو دا لمن به د شلېده ته چې دومره تلې راتلې. واه 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 د یاسر د زړګي سره څه ګیله کړې ښکلوې مې دغه لوبه به کېده ته چې دومره تلې راتلې. واه 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 واه.
او بل غزل دی چې ارشاد دا چې مخکې زما شاته ګورم آها دا چې مخکې زما شاته ګورم نور څه نشته یقینو که تا ته ګورم واه دا چې مخکې زما شاته ګورم نور څه نشته یقینو که تا ته ګورم او دا زما زړه په سلګو شو جوړې بیا مخې له راغه دا زما زړه په سلګو شو جوړې بیا مخې له راغه لږ خو ودرېږي ملګرو چاته ګورم او ساقي ښکاري راته داسې بیا د زړه د چا مات کړی ساقي ښکاري راته داسې بیا د زړه د چا مات کړی پیمانه چې میخانه کې ماته ګورم او تا چې یو ځلې بیا کړي بیا د کله هم بیا نه شو بیا د کله هم بیا نه شو زه خو تل د بیا په تمه بیا ته ګورم او جوړ څه شته دی په محفل کې یار رقیب پلنن ګوري جوړ څه شته دی په محفل کې یار رقیب پلنن ګوري زه یا سر هم د رقیب چې خواته ګورم او دا چې مخکې زما شاته ګورم نور څه نشته یقینو کا تا ته ګورم ډېره مینه او احترام باچاجي ډېره زیاته مننه کومه قدرمنو خیبر صاحب وایي ژبه چې تا په بله واړوله خبره ما په بله واړوله او تا داسې نه وي چې زه تا سره یم ما خو دنیا په بله واړوله د نن محفل صاحب صدارت ډېر ستر شخصیت رښتیا خبره دا ده چې د علم او د فکر خزانه ده خدای دې وکړي چې داسې اشخاص زمونږ په چاپیریال کې نور هم ډیر شي او د دې خلکو په ژوندانه باندې د دوی د علم نه استفاده وکړي یقینا چې دا ډیره لویه ګټه ده ډیر محترم مولانا روح الامین روحاني صاحب ته بلنه ورکومه چې هغه راسره په زړه یې څه هم وي را شریک کړي چونکې هغه صدر دی او صدر صاحب په مخ کې موږ نه چلیږو دا تاسو او دا روحاني صاحب افسر جان صاحب الله پاک تاسو همیشه لپاره خوشحاله کامیاب او کامران لري آمین یقینا ماحول او موسم ډېر خوندور دی خو د موسم ښکلا دا د ملګرو په ښکلا باندې وي موسم کې ښکلا هله پیدا کېږي چې ملګرو په طبیعت کې په مزاج کې ښکلا پرته وي نو ستاسو مجلس داسې دی چې دې کې دلتنګي نشته پکې الحمدلله ښکلا ده او په مخونو باندې چهرو باندې شادابي ده وداني ده باندې الله دې دا تل تر تله دغسې لري آمین زه د خپل استاد یو غزل ووایم ارشاد چې هغه د حسن قتیل په شعر باندې تضمین کړی دی جی قتیل سے فارسی کې ویلي دي چې مارا به غمزه کشت و قضا را بهانه ساخت خود سوی ما ندید و حیا را بهانه ساخت فانی سے ویویشتم په سترګو د قضا بانه جوړه کړه مخې بل خطا کو د حیا بانه جوړه کړه رفتم به مسجده پای نظاره رخش دستش به رخ کشید و دعا را بهانه ساخت لاړم جومات ته نن سم یې حسن ووینم لاس یې په مخ کې خو د دعا بانه جوړه کړه دستش نهاد بر دوش غیر از راه کرم مارا شدید لغز شپا را بهانه ساخت لاس یې د بل په اوږه ځي چې په نظر شوم زر د تندک د خپې خطا بانه جوړه کړه زاهد نداشت تاب جمال پری روخان کنجه گرفت و ترس خدا را بهانه ساخت شیخ کې نور طاقت د ګل روخانو د کتو نه و کیناست په کونج کې د تقوا بانه جوړه کړه کړې واده و د راتلو نن د فاني سره وخت چې کله راغی د سبا بانه جوړه کړه فاني صاحب یو ټکی کوي بل ارشاد خو ډېر عجیب او غریب بحر زخارو د علم ادب او د غزل د تغزل بهترین تکویني شاعر و فاني صاحب وایي ستا د حسن به نارې وي زه به نه یم سر به څوک بیا په میرې وي زه به نه یم د اشنا محفل به دغسې آباد وي هم زما به تذکرې وي زه به نه یم هغه زه چې د سر او مال نه تېر وم ستا به حق اشارې وي زه به نه یم ښکلې سترګې به د یاره چې در یاد شم په ژړا ژړا به سرې وي زه به نه یم او په چمن کې د بلبلو په زبان به د فاني سوي مصري وي زه به نه یم واه مولانا صاحب ډېره زیاته مننه کومه قدرمنو ستاسو هم مننه کومه چې تاسو همیشه زمونږ دغه محفلونه ستایلي دي د دې په مرسته کې خپله ګیټۍ ورچولې ده یو د موسم خبره وکړه دا موسم په یارانو په تازه ذهنونو باندې تازه وي ښکلی وي
او په دې به دې ناڅاپي ته د پای تیږه کېدمه چې ښکلی دی سم ښکلی دی زما صنم ښکلی دی لور د هوا ښکلی ده زوی د ادم ښکلی دی او یو چې د سوات شي جانان بل موسم ښکلی دی ښاد آباد او بریالي اوسئ